Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال زمان دی فی حور علاقی غیرتمندو فختنو مسلمانانو تاسو تا پتا دا نن چې کم مجلس منعقد شوی دی نو یو خدا ما شمانو ختمون دی اغوی دلتا ختم کردی دی قرآن حکیم ویلی دی چا پا ناظرہ چا بیاد کردی او بل دا دی تعلق دا ختم نبوت دا سیرت اغا کانفرنس دوی جوړ کړی دی چې دا هغې متعلق به علما خبرې وکړي د اولې درجې پیغمبر امام الانبیاء محمد مجتبی صلی الله علیه و آله وسلم دی او د دویمې درجې پیغمبر حضرت عیسی علیه الصلاة دغه ابراهیم علیه السلام دی او بیا د درېمې درجې پیغمبر دا حضرت موسی علیه السلام دی او د څلورمې درجې پیغمبر دا حضرت عیسی علیه السلام دی نو زمونږ د ښکلي پاک پیغمبر مبارک مرتبه دا د ټولو پیغمبرانو نه دا اوچته ده حضرت آدم علیه السلام د پاک پیغمبر مبارک په سیرت باندې یو کتاب لیکلی شوی دی 12 تقریبا جلدونه دي او پاغي کې لیکلی دی چې حضرت آدم علیه السلام خپل بچی ته وی ای زما زویه د دوړو جهانو د سردار مبارک نومې ورته واغش محمد صلی الله علیه و آله وسلم وی بچې پاغه باندې دروزیات وایا ځکه ز رب العالمین جنت کې اصول خود جنت د اونو چې کمې تنی دی چې ما باغې تو قتل نو پاغه باندې لیکلی شوی محمد صلی الله علیه و آله وسلم د جنت د اونو چې کمې پانی دي چې هغې ته ما کتلی دي نو په هغې باندې لیکلی دی محمد صلی الله علیه و آله وسلم ما په جنت کې پرشتې لیدلې دي او د پرشتو په دې تندو باندې د رسول الله مبارک نوم لیکلی دی نو حضرت آدم علیه السلام وړو شور مکوي حضرت آدم علیه السلام خپل بچی ته د هغې وخت نه لګیا دي وصیتونه کوي چې ګورې په ده باندې درود ډېر نه کړي درود پې زیات وایه الحمدلله منګ او تاسو الله د داسې پیغمبر په امت کې را لیږلی یو
نن منگ تا پا حدیثو کے حدیث تیرے دل دا رسول اللہ مبارک فضیلتونو پکے دا دوارو جہانو سردار مبارک فرمائی چه دا طولو نڑومبے بزد جنت پا دروازہ باندے ادریگم نو چه کلا دا وارا یو کس لک چپ کے خواہ دویزان لچغی راگشتی دی وی چه کلا زد جنت پا دروازہ باندے ادریگم او دا جنت دروازہ اڑبوم وی ما تا و پرشته وی چه تا سوکے وی زبا ورطا خپل نموالم چه ز اغیم وی اغا پرشته با ما تا وی چه رب العالمین ام پا دے ما تا حکم کرده چه دا جنت دروازه دا با زما دا حبیب نا علاوڑم بے بل چاہتا نکولاوے نا الحمدللہ دا جنت پا دروازہ چڑم بے قدم دے اغب امام الانبیاء محمد مجتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او چکل دا محشر میدان شی 50,000 کالر وزدام دا خلق با پا دی خپل خولو کی ڈوبی دا چا خولی با دا گیٹو پوری وی دا چا خولی با دا دی پنڈے پوری وی دا چا دا دی نامے پوری دا خلق بڑیر زیاد تنگشی چه رب العالمین با دی حساب کتاب کل شروع کئی او دانور با دا یو میل پا اندازه حدیثو کی میل راغلی دی نو میل سلائی تنویلی کیگی او دی میل تنویلی کیگی نو دا یو میل پا اندازه با دانور راخکتی دیر سخت با گرمی وی دا خلق با تنگ شی خلق با وی چیر رب العالمین حساب کتاب شروع کی نو کسوک جنت تزی جنت تا بلار شی او کسوک جہنم تزیل تا بلار شی او حساب کتاب شروع شی دا طول خلق بلار شی حضرت آدم علیہ السلام لا اگر تبوی چه انت آدم تهو آدم کنا تو خود دی مخلد انسانانو پلار کنا تال منگر آغلیو رب العالمین تا سپارشو کا چه رب العالمین حساب کتاب شروع کی آدم علیہ السلام بورتسوی دا کار نشم کولی کما تا اللہ وی چه تا تم من کڑی وی چه ترا جنت دی اونے پانے لگوتے موڑا تا ولا گوتے اوڑی نو زب سکم دا کارز نشم کولی ابا ورطوی چه لار شنو علیہ السلام لا نو دا طول خلق بنو علیہ السلام لراشی اغتب وی چه تا اللہ توی چه حساب کتاب شروع کی ابا ورطوی زم دا دی احل نیم نشم کولی اغب رولیگی ابراہیم علیہ السلام لا دا طول خلق بے ابراہیم علیہ السلام لراشی اغتبوی چی تا اللہ توایا چی حساب کتاب شروع کی اب ورطوی چی زم نشم کولے زو خود اللہ دوستے ما خودیر دلرنا نشم ویلے بیا براشی موسیٰ علیہ السلام لا اغا کلیم اللہ دے نو اغا تبدا خلق ہوئی چه تا اللہ توا چی حساب کتاب شروع کی اب وی زم نشم ویلے اغا بے رولیگی عیسیٰ علیہ السلام لا عیسیٰ علیہ السلام تبوئی چه تا اللہ توا چی حساب کتاب شروع کی اب ورطوی زم نشم ویلے وی چرت لارشو اغوی بے رولیگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم او ورتبوی چه اغا کیسا داسی سیز نشتا چه اغا پاغی باندی رسواشی مخ کی رستو ورطا ارسا اللہ بخلی دی نو دا طول خلق با حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لراشی دا دوارو جہانو سردار مبارک تبوئی چه تا رب العالمین تا سپارشو کا چه اللہ پاک حساب کتاب شروع کی دا دوارو جہانو سردار مبارک بورتسوئی زدہ دی احلیم اس سوک غاڑا نشی خو دے زمان خکول پاک پیغمبر مبارک بغاڑک دی اللہ تب سجدو لگئی رب العالمین باورتسوئی ارفع رأسک دا سر دیو چد کا
وشفع سپارش کوا تو شفع ستا سپارش نن قبلیږي. نو د دواړو جهانو سردار مبارک په شفاعت او په سپارش باندې حساب کتاب به شروع شي. رونو ډیره لویه مرتبه الله ورکړې ده. حضرت عیسی علیه السلام دا به د دواړو جهانو د سردار مبارک نه پس راځي. 19 کالو په عمر کې عیسی علیه السلام رب العالمین اسمان ته خېجولې دی. نو چې راشي 2 کاله به د عیسی علیه السلام په دې دنیا کې تیری. حج لبروانی د مدینه منورې او د مکه مکرمه په دې مابین کې به وفات شي. د دواړو جهانو سردار مبارک سره خوا کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دفن دی، عمر فاروق رضی الله عنه دفن دی. د یو قبر ځای پکې پاتې دی، هغې ځای کې به عیسی علیه السلام دفن شي. قسم په الله د الله د رسول الله مبارک دا یاران هم ډېر خوش قسمت دي. یو خوا رسول الله مبارک، بل خوا عیسی علیه السلام، او په مابین کې به قبر د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او عمر فاروق رضی الله عنه منځ کې به دا پراته. نو عیسی علیه السلام برازي، خو د قرآن چې کوم احکام دي دا واړه که تاسو یو کس چپ کړل ګورئ دا ډېر غلط اثر غورځوي. د دوی هغه کیفیت منعکسه په ما هم راځي. ګورئ ما ته لږ متوجه شي. نو عیسی علیه السلام به راځي، خو د قرآن چې کوم احکام دي د هغې متعلق به فیصلې کوي. نو زمونږ پیغمبرونو دا خیری پیغمبر په ټولو پیغمبرانو کې اوچت او پاک پیغمبر مبارک نه پس بل پیغمبر پیدا کېدونکی نشته. او چې کوم کتاب پر رسول الله مبارک باندې رب العالمین نازل کړی دی نو دام اخیری کتاب دی. د دې کتاب نه پس بل کتاب رونو دا برازي نه. خو یو ټکي درته ګورې وایم، نن سبا چې دې کتاب سره د چا نسبت دی هغې ته ویل کېږي علما، هغې ته ویل کېږي قاریان. هغې خلکو ته ګورې خلک ډېر زیات په سپک نظر باندې ګوري. د علماو د ازار نه او د قاریانو د ازار نه او قرآن سره چې چا نسبت جوړ کړی دی د هغې د ازار نه به ځان ساتئ، ګنې رب العالمین به درله دا بدماشي ختمه کړي. چې کله دا سورت رحمان نازل شو د مکی مکرمه زندگی دا د کافرانو زور او شور دی. د دواړو جهانو سردار مبارک نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم صحابه ته وی دا سورت رحمان بسوک د مکی مکرمه چې سرداران دي پاغی باندې بسوک د دې سورت رحمان تلاوتو کې اچام غږونکم. ځکه د مکې مکرمې د قریشو د سردارانو په مخ کې د هغوی په مخ کې د قرآن تلاوت آسان کار خو نو هیڅ چام غږونکم. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ پاسید او وی د الله رسوله زبد د سورت رحمان تلاوتو کم. د دوالو جهانو سردار مبارک عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ له اجازت ورنکم. بیا رسول الله مبارک وی د مکې مکرمه چې د دې علاقې کم سرداران دي د قریشو داوی مخ کی بسوک د دې سورت رحمان تلاوتو کې اچ شام غږونکم. ځکه داوی مخ کې د قرآن تلاوت آسان کار نو. بلال رضی الله عنه بیا په ګرمو شګو باندې سملو. حضرت حباب رضی اللہ عنہ پا گرم و سروٹ کو باندې بے سملو او داغه د ملا غوازگی او غوخی بویلی شوی پا غی باندې باغ سروٹ کی ملی شوی نو داغوی پا مخ که دا قرآن تلاوت آسان کارنو ایچ شام غگو نکم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی زبر اللہ رسول تلاوتو کم. خود دوارو جہانو سردار مبارک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ لے اجازت ورنکن. اولی ولا اجازت ورنکن ذکا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا سے پوجود باندے لکس پک دستو.
حفیف اللحم په دې وجود باندې دا غوښه کمه وه نو دې کمزورې و دل اجازت ورنه کړ یو ځل بعضې کسانو نو د هغوی د اونې یو څانګه راښکته کړې وه لکه اوس هم بعضې سړی ولاړي نو د اونې دا څانګه په لاس کې ونیسي او بل سره خبرې کوي نو د اونې څانګه په لاس کې نیولې وه نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهم هغې څانګې ته دا دواړه لاسونه داسې واچول او هغه څانګه یې کلکه ونیوه هغې بل سړي د اونې څانګه پرېښوده د اونې څانګه اوچته شوه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هم ځان سره اوچت کړ د اونې څانګې یې نیولې او داسې ورپورې ځوړند دی صحابه ورپورې وخاندل دا دومره سپکه چې د اونې څانګې هم ته ځان سره اوچت کړې د دواړو جهانو سردار مبارک ورته څه وایي وایي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه پسې خاندیم دی خو تاسو ته سپک ښکاري او قسم په الله په تله د میزان کې به د احد د غر نه دی زیات وزندار او زیات بدرونی د احد غر 12 میله کې پروت دی نو د دواړو جهانو سردار مبارک ول اجازت ورنکړ په دریم ځل بیا علیه السلام وایي د دې سورت الرحمن تلاوت به د مکې مکرمې د قریشو او د سردارانو مخکې څوک تلاوت وکړي هیڅ چا هم ورته غاړه کېنښوده او چې هغه ګونه کړ حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فاسد د الله رسوله زه به تلاوت وکړم د دواړو جهانو د سردار مبارک د طرف نه ورته اجازت میلو شو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روان شو او د بیت الله په خوا کې ابو جهل ناسته عتبه ناسته شیبه ناسته او دا لوی لوی سرداران هغې ځای کې ناستې خپلې خبرې اترې کوي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې ورغی د هغوی په مخ کې په خوشوازۍ سره سورت رحمان شروع کړ هغوی غږ نه کوو غوږ یې ورته ایښودی حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د سورت رحمان هغه تلاوت د هغوی په مخ کې وکړ او چې کله د سورت رحمان تلاوت خلاص کړ نو ابو جهل ظالم را پاسید او دا لاس یې اوچت کړ او چې شړخ شو نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یې په دې غوږ او په دې مخ باندې ووه او داسې تیز گزار یې ورله ورکړه چې په دې مخ باندې ورله د لاس هغه چاپ ودرو او د غوږ دا پوسکې ورله وشلوله وینې د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د غوږ نه روانې شوې په دې مخ باندې وینې را روانې دي په دې ږیره باندې وینې را روانې دي په جړا باندې د دواړو جهانو سردار مبارک له را روان شو رسول الله مبارک چې د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په مخ ته وکتل چې د لاس خو پې چاپ پروت دی دا خو د غوږ پوسکې شلېدلې ده د هغې نه وینې روانې دي او عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ژاړي وی عبدالله دا ولې ورته یې وی د الله رسوله د قرآن تلاوت مې کو د قرآن په تلاوت مې والو خوړل د قرآن په تلاوت مې د غوږ پوسکې وشلېده د قرآن په تلاوت مې غوږ وینې شو د قرآن په تلاوت مې مخ په سور وینو باندې رنګ بنګ شو د دواړو جهانو سردار مبارک ډیر زیات خپه شو ځکه چې یو سړی قرآن ته غوږ نه ږدي نو پاتې سي که نه وال څه لکې د دواړو جهانو سردار مبارک ډیر زیات خپه شو دغه وخت کې جبریل امین راغی خو چې څنګه راغی نو خاندلې د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وی جبریله د خندا مقام خو نه دی دا ته ولې خاندې ځکه چې سوچو کې صحابي وینې شوی دی خوږ شوی دی د قرآن قاری خوږ شوی دی خفګان پې پکار دی نو رسول الله مبارک ورته جبریله د خندا مقام خو نه دی ولې خاندې وی د الله رسوله ډیر زر به درته زما د خندا پته ولګي چې زه ولې خاندم جبریل امین خو لاړ د مکې مکرمې زندگی وه هغه ختمه شوه د دواړو جهانو سردار مبارک لاړ مدینې منورې ته هجرت وکړ
د هجرت په دویم کال باندې د بدر په مقام کې د مسلمانانو د کافرانو په مابین کې لومبي جهاد شوی دی رب العالمین پکې او یا کافرانو سردارانو دا ول الله پاک مردار کړی دی د چکلا جنگ په قلار شو نو د دوالو جهانو سردار مبارک صحابه ته وی د عپرا زامن وی چې ابو جهل من وجلې دي سوق برلاده خبر وروړي یو حضرت معاذ رضی الله عنه بل حضرت معاوض رضی الله عنه دا دواله کانو خلق وی ماشومان وګوره دا خبره غلطه راخه ماشومان نو بالغانو خدا سي پورا پاخه سړی نو دا دواړه لکان رسول الله مبارک لرال او رسول الله مبارک ته یو وی معاذ رضی الله عنه وتوي وی دا الله رسول ابو جهل ما پتور باندې والے معاوض رضی الله عنه وتوي دا الله رسول ما پتور باندې والے دا دواړو جهانو سردار مبارک وتی تاسو لګی دا توریو خای چې دا دواړو تور یو کته وتوي تاسو دواړو والے دي او محدثین وی دی ولی توری کته زکه دا قاعده ده چې په مړی باندې په توره گزارو کې نو د مړی په وینه کې جوش نه د توری په مخ باندې نه وړي او په جمدی باندې چې په توره باندې گزارو کې ناغي کې جوش یې د وینه د توری په مخ وړي نو دغه دواړه صحابه د توری په مخ باندې وینه وړېدلې و نو د دواړو جهانو سردار مبارک وتسوي وی تاسو دواړو وجلې دي نو چې کله جنگ په قلار شو نو رسول الله مبارک صحابه ته وی د عپرا زامن وی چې ابو جهل من قتل کړی دی من پتورو والے سوق بیراله خبر وروړي حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د الله رسول زبیر وړم توره ترخت واچولا ورپسې روان شو چې لاله شونه قتل یوځه کې ابو جهل پزمکه باندې پروت ته خلاصا پکې رساته وتل نه ده حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ورله پدی سینه باندې کې ناس یو په یو طرف ته واړولا بل په بل طرف ته واړولا او د دې ګری نو یو چکی ورله ورک ابو جهل دا سترګې داسې وغړولې او د توي وی د ګړو او د چیلو سرون کیه چاو غټله هغه وته فتح او کامیابی رب العالمین د دوړو جهانو سردار مبارک له ورکړه ماشاءالله غداسی ودنه دي چې پدې چغرا پاسي مون خو ګرځېدلی یو او مولانا صاحب هم ناسته کېدی شي چې هغه په خپل تیز اواز را پاسول خو را پا به صحیح خو دونو دمې چې ته نه دي لیدلې لکه دا چې دي بین النوم والیقظه ما ته لږ بره وګوره جي هغه بابا تاسو نه خو آواز یې وکړ بره ما ته ګوره جي نو دی ګیرله ولا چک ورک وتوي د ګړو د چیلو سرون کی اچاو غټلا هغه وتوي اسلام بغالبي د الله رسول غټلې دا وتوي سل راغله وتوي دا سر در نه پرې کوم خچ وي سر را نه پرې کې نو دی سینې سره په خوا کې کټ کا زکه د نور سردارانو سرونه بم پراتی نو زما سر بم پکې پرودي نو د سر زیاتې سبو سره کټ شوی نو خلک بوي چې دا د لوی سردار سر دی دومره تکبر پکې او ورته وی زما د توره تیره ده نو زما په توره باندې زمانه سر کټ کا نو مقصد به د زر حاصل شي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وته ډیره خده دی سینې سره خوا کې ته دا سر کټ ک چې سره ته کټ ک ناغه سره را پوګه کاغه راولم هغه دروند وروړې نشم حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی چې دا به څوک دوم وروړي دا خو دروند دی نو د دې وګې نه د زمکه لرا گزار او د جیب کې پړیو هغه پړې د جیب نه روخ او په دې غوږ کې ورل سوریو کو سوري هغه کې هغه پړې ورک غوټه ورکړه او ځان پسې سر پر اخکو د دوړو جهانو سردار مبارک لا یوړ رسول الله مبارک ته مخه ته د ابو جهل سر کې خود وې د الله رسول دا د الله او د الله د دشمن د ابو جهل سر دی
د دواړو جهانو سردار مبارک د رب العالمین شکریا ادا کړه چې شکر دی الله چې د دې ظالم نه خود اخلاص کړم. دغه وخت کې بیا جبرئیل امین راغی او خاندي. د دواړو جهانو سردار مبارک کوته جبرئیل د خندا مقام خونر یو ځل مخکې راغلی وي خاندل دی نن بیا خاندېدا ولې وی د الله رسوله وی ما خو درته ویلي وو چې ډېر زر به درته زما د خندا پته ولګي. دی ظالم عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه له د قرآن په تلاوت باندې د غوږ پوسکې شلولې وه. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهم ولا غوږ وشلو نو د غوږ بدل خو په غوږ باندې خلاص شو خو په دې پورې خانم چې سر پکې د لپاره راخکو تیرې او زیاتی در لراغې. نو چا چې د قرآن قاری ته او عالم ته سپک کتلی دی الله هغه رسوا کړی دی. اگر که د قریشو غټ سردار عمرو ابن هشام او ابو جهل ولینی علماء سره به دشمنی نه کوي طالبانو سره به دشمنی نه کوي مدرسو سره به دشمنی نه کوي چې په مصلی درته کم مخې ته ولاړ دی هغه سره به دشمنی نه کوي. قدر کول شډیره خبره ده عزت کول شډیره خبره ده خو په سپک نظر به ورته نه ګوري. او چا چې عالم ته په سپک نظر باندې کتلی دی قسم دی من ولیدل هغه رب العالمین سپک کړي دی والله ذلیله کړي دی. په خپل ذلیله غون خاندان الله ذلیله کړي دی. من ډیر ولیدل چې عالم پسې خبرې کړي دی من ولیدل الله ذلیله کړي دی. زه عمر مې کمو یو عالمو هغه ته عمرې لکه حج لته نو یو سړی مې ولید داسې د ځمکې ته ښکته شو روچت شو او ډېره سپکه خبره یې وکړه. عمر مې کم وګڼي د خانګو کې مولا لاس ورکو را براو مې بس غږ مې ونه کنو د رب العالمین شان ته ګوره هغه سړی مې په دې خپلو سترګو لیده داسې خارخ پې الله ولګو چې کله به یو ځای ګرو کله بل ځل په چړو چاکوانو به ځان ګرو ما وې دا غزار دی. علماو سره با خوا دې خوا نه کې ګورئ. یو مثال درله در کوم ته به په خپله پیش تاسو ته چې د غټ اختر د ورځو کې علما د ابراهیم علیه السلام واقع بیانوي که نه اورېدل هم ده که نه. نمرود راغی ابراهیم علیه السلام په بابل ښار کې اور ته وغورځو د ټولو حیواناتو الله ته زاري کوله پروردګاره بچې کا. په دې حیواناتو کې یو حیوان و د سورسړې دا کربوړې نو چې دی راغی نو د ابراهیم علیه السلام چې کوم دشمنو نمرود هغه خوشاله و هغه اور ته پوکي وال نو د هغې پر کربوړي په پوکو باندې هغه اور تیزه تاسو نه تپوس کې هم تیزېده نه تیزېده خو د الله پیغمبر سره دشمني وکړه او د الله د پیغمبر چې دشمن و کوم نمرود نه هغه سره په پره کې ودرېده. الله ابراهیم علیه السلام باندې اور ګلې گلزار که خو رب العالمین سکی. د دواړو جهانو سردار مبارک وی دا کربوړې به وجنې او په ړومبي ګزار باندې چې دی ویشنه سل نیکۍ میلاویږي چې په دویم په ړومبي مړ نه شو او په دویم ګزار باندې دی ویشنو د هغې نه به لږې نیکۍ کمي. یو صحابي وی عایشې رضی الله عنها کره رالم وی نیزه ورکره ولاړه وه وی ما ورته په دې نیزه باندې څه کوې وی راته وی چې دا کربوړې پې وجنو. یرونو ماله جواب راکې کم کربوړي چې د ابراهیم علیه السلام په اور کې پروتو او پوکې ورته والیو نو دا موږ ته چې علیه السلام وی وجنې دا هغه یو دی لږ جواب خو راکې که نه هغه دی نه دی خو نه زوی دی نه نوسی دی نه کړوسی دی نه کودی دی او نه پردی دی خو هغې کربوړي د الله پیغمبر سره دشمني وکړه د الله د پیغمبر د دشمني خوشحاله و رب العالمین تر قیامته پورې غون خاندان په داسې حد ته ورسو چې د هغوی په وجلو کې ثواب دی.
نو نو علماء سره دشمنی وکړه نو کله به یو ټینشنی کله به دا زوی سپکای کله به ښځه سپکای کله به یو کله بل بیا مولیانو پسې ګرځه یاره جی ټینشن دی ټینشن تکلش علماء پسې خبرې کوه یاره جی بچی نه پرمانه دی تکلش علماء پسې خبره کوه یاره جی ښځه مې خبره نه مني تکلش علماء پسې خبرې کوه اون خاندان به رب العالمین رسوا کی ګوري د علماء د دشمنۍ نه به ځان ساتي علماء ته به په سپک نظر باندې رونو دا نه ګورئ دا چې کوم قاریان دي علما دي د دوی به قدر کوي عزت به کوي رب العالمین به تاسو قدرمن کړي الله به م عزتمن کړي او خپل بچي به کوم خوا رالیږو لږ جواب راکړئ که نه سکول ته که مدرسې ته سکول ته به ماشومان لیږو د عصري علومو نه موږ تاسو نه منې کوو لیکن ماشومان به مدرسو ته هم لیږو نن سبا موږ د ماشومانو دنیوي تربیت وکړو خو لیکن د ماشومانو موږ دیني تربیت ونه کړو رونو د ماشومانو چې څنګه دنیوي تربیت کې دغه رنګې به د ماشومانو هغه دیني تربیت به هم د ماشومانو کې الله دې دا مدرسه کامیابه کړي رب العالمین دې تنه ډېر زیات خیر خور کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین Al-Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296.